أسئلة مهمة في حياة المسلم. د مسلمان په ژوند کې اهم سوالونه چې د هر مسلمان دپاره لازم دي. په دې کې موږ څو سوالونه بیان کړي؟ 7 سوالونه بیان شي. اخرنی سوال چې کوم بیان شي هغه د ایمان په باره کې. ایمان څه ته وایي او د ایمان څو ارکان دي؟ وضاحت شی او د ایمان تعریف او د ایمان ارکان دا خبرې بیان شوي سره د دلایلو. اوس اتم سوال یې دا راوړی دی او ډېر اهم سوال دی. ما معنى لا اله الا الله؟ د دې کلمې څه معنی ده لا اله الا الله؟ دا کلمه خو هر مسلمان ته یاده که کلمه طیبه لا اله الا الله هر مسلمان ته یاده. د دې معنی سره دا خو بنیادي کلمه ده د اسلام. د دې څه معنی ده چې په دې باندې کم سے کم یو مسلمان خو پوهوي که نه. دا زه کومه کلمه ویمه، زه ولې دا کلمه ویمه، دا کلمه زما نه څه غواړي، دې کلمه کې دنه کمې خبرې راځي او کمې نه راځي. د یو مسلمان دپاره معلومول لازم دي. ډېر داسې مسلمانان وشتي ګوره او حیران به شي داسې مسلمانانو ته چې دا کلمه وایي یاد راوته کلمه طیبه ووایه، کلمه توحید وایي لا اله الا الله. خو د لا اله الا الله څه معنی ده نو معنی وله نه ورسي. دا اوس د عجیبه خبره تعجب چې خبرې کله موږ شروع کړو نو غټې غټې خبرې به کوو. اسمان راکوز کړو د ځمکې سره ولګو، ځمکه وخېجو د اسمان سره ولګو. او د توحید د کلمې معنی به ورته نه معلومه چې توحید څه ته وایي. لا اله الا الله ترجمه د دې دا ده. اول به ترجمه ذکر کو بیا به وضاحت وکړو. لا اله الا الله نشتی حقدار د بندګۍ مگر یو الله، یا نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله. نو دیزی کی جواب دیسی کړی دی وی د لا اله الا الله معنی دا ده چې نفي کې به حق د بندګۍ د غیر الله نه، یعنی دا خبره به نفي کې لرې کې وی چې الله نه علاوه څوک د عبادت حقدار نشتی. و اثباتها لله وحده او دا حق به ثابتې صرف د چا دپاره؟ د الله دپاره. دا د لا اله الا الله معنی ده. دا خبره یاده کوي لا اله الا الله د دې 2 ارکان دي. د لا اله الا الله ارکان دي 2 ارکان دي 2 نفي او اثبات. دا ارکان د لا اله الا الله دي. نفي خو واضح ده، اکثر ملګري دې په معنی پوهي، یعنی یو شی نفي کول، لرې کول، ختمول. اثبات یو شی ثابتول. کله چې ما ورته دا کلمه وایو لا اله الا الله نو دا په 2 حصو کې تقسیم ده. یو حصه کې نفي په بل حصه کې اثبات ده. لا اله د څه شی د نفي ده، الا الله اثبات. لا اله چې کله تا دا ووي نو تا دا ووي چې نشتی د عبادت حقدار په حق باندې الا الله مگر یو الله. نو د الله دپاره دې ثابت کو او د نورو ټولو نه دې څه کو؟ نفي کړه. او دې ته وایي کفر بالطاغوت. یعنی د هغه وخته پورې د یو سړي ایمان نه صحیح کېږي چې څو پورې انکار نه یې کړی د غیر الله د بندګۍ نه. د هغه وخته پورې ګوره ایمان نه صحیح کېږي، بلکې انکار مخکې دی د دغې نه. لا اله الا الله کې نفي مخکې دی که اثبات مخکې؟ نفي مخکې. او قرآن کې الله دې خبرې ته اشاره کړې ده فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، چې څوک انکار وکړي د طاغوت نه، او طاغوت هر هغه چا ته ویلی کېږي چې د الله نه علاوه بندګي کېږي او هغه پرې راځي.
چې څو پورې د دې طاغوت نه انکار نه کړي نو د ایمان نه برابرېږي. الله وایي چا چې د دې طاغوت نه انکار وکړو ویؤمن بالله او په الله ایمان راوړو بس دا صحیح مؤمن دی. خو چې یو سړی داسې وایي چې زما دا عقیده ده چې د بندګۍ حقدار څوک دی؟ الله دی. خو دا د مشرکانو چې دا حق بعضو مخلوقاتو له ورکړی، څوک د ملایکو بندګي کوي، څوک د عزیر علیه السلام بندګي کوي، څوک د عیسی علیه السلام بندګي کوي، څوک د ګټو د ونو بندګي کوي، څوک د قبرونو بندګي کوي، څوک د بل څه او د بل څه. دوی باره کې څه وی؟ وایي دغه کې زه څه نه ویم، دغه کې زه څه نه ویم. څه خیال نه د دا کلمه نه ده قبوله کړې د زړه ده، دغې کې زه څه نه یم. دې څه مطلب شو؟ که صفا اعلان بکې چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی، صفا اعلان بکې او بیا به ورسره دا اعلان کې چې د الله نه علاوه هر څوک چې دی کائنا من کان، که هغه پیغمبر دی، که ولی دی، که نبی دی، که ګټه ده، که ونه ده، که ملایک دی، که پیر دی، که بابا دی، که تعویز دی او که هر شی دی د الله نه علاوه چې د چا هم بندګي ده خلک کوي نو دا باطله ده. دا څه ده؟ باطله. دا خبره به لازم کې لا اله الا الله. ګوره معنی دا ده په دې پوه کې ځم په لا اله الا الله باندې. یو سړی به لا اله الا الله وي، ولې دا زموږ په دې ملکونو کې چې د قبرونو ته پراته دي او درګاونو او دربارونو والا او دعویدار د اسلام او د توحید، ولې دوی لا اله الا الله نه وایي؟ ټولې وایي لا اله الا الله، خو په معنی نه دي پوه. ځکه زموږ د زمانې د مشرکانو نه د مکې مشرکان څه غوره وو. پیغمبر هغوی ته ووایي لا اله الا الله ووایي، هغوی ویلې وه؟ نه ویلې. ولې نه ویلې؟ هغوی ته پته وه که موږ لا اله الا الله ووایو نو د دې معنی دا دی چې د الله سره به بیا هېڅوک نه شریک کوو، نه وي دا کلمه. او زموږ د زمانې هغه دا کلمه وایي او ورسره شرک کوي، نو هغه ته غوره شو که نو په دې کلمه کې دا دوه خبرې څه دي؟ لازم دي، نفي اثبات. دا خبره حدیث نه ثابته ده. صحیح مسلم کې دا حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ ګوره، من قال لا اله الا الله، چا چې لا اله الا الله ووایي، په دې خبره ختمه نه شوه. ګوره وکفر بما یعبد من دون الله، او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار وکړو. ګوره وایي که نفي پکې لازم دی. د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار وکړو، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. اوس د ده مال هم حرام شو، حساب د ده مال حرام شو، یعنې مال ته څوک نشي اخیستی، وینه یې څه شوه؟ حرامه شوه، نشي وجلی، حساب یې په چا دی؟ په الله دی. باطنې الله ته سپارلی شي. خو دا هله چې کله دی انکار وکړي د غیر الله د بندګۍ نه، دا خبره پکې دنه لازم ده. ګوره وکفر بما یعبد من دون الله. یو بله خبره، بعض خلک د دې غلطه ترجمه کوي چې کله ته ورته وایې لا اله الا الله څه ترجمه ده؟ وایي معنی دا چې نشتی رزق ورکوونکی مګر یو الله، یا نشتی خالق مګر یو الله. نو دا عقیده خو د مکې د مشرکانو وه، بیا خو هغه مسلمانان شو. که چېرته د لا اله الا الله ترجمه دا شي چې رزق الله ورکوي، یا مخلوق الله پیدا کوي، یا نظام الله چلی، یا مرګ او ژوند الله راولي، نو دا خو د مکې د مشرکانو هم دا عقیده وه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. ای پیغمبر که ته دوی نه تپوس وکړې چې د ځمکې او اسمانونه چا پیدا کړي دي، دوی به وایي چا؟ وایي به چې الله پیدا کړي. نو بیا خو هغوی مسلمانان څه خیال دی؟ که چېرته د کلمې دا معنی شي نو بیا هغوی مسلمانان حسابي که نه حسابي؟ حسابي. خو د کلمې دا معنی نه ده. هغوی به دا خبره کوله، وی موږ دا منو چې الله خالق ته او رازق ته او مرګ او ژوند او نظام او دا هر څه د هغه په لاس کې. مشکل یې په کوم ځای کې جوړ کړی و؟ نور معبودان یې ورسره شریک کړي. او چې کله به پرې رد شو نو څه به وي؟ ما نعبدهم الا لیقربونا
الى الله زلفا. موږ ګوره د دوی داسې بندګي نه کوو، خو د دې دپاره لګیا یو چې دوی موږ نږدې کړي الله ته. جاخې دلته جوړه کړې وه ټوله. نو ځکه که څوک دا وایي چې لا اله الا الله معنی دا ده چې نشته رازق مګر یو الله، نشته خالق مګر یو الله. بعض وایي نشته موجود مګر یو الله. دا هم ډېره غلطه ترجمه ده. نشته موجود مګر یو الله، دې نه ګوره دا معنی هم راوځي چې یعنې دا څه چې دي په دې کې دننه څوک دی؟ په دې کې الله دی، دې کې د الله وجود دی. نو ځکه صحیح ترجمه یاده کوي د دې کلمې لا اله الا الله. معنی څه ده؟ نشتی حقدار د بندګۍ مګر یو الله. دویمه ترجمه نشتی معبود په حق باندې، داسې مې ویلی شي نشتی معبود په حق باندې مګر یو الله. دا خبره یاده کړئ او د ترجمه یاده کړئ. د هغې نه بعد سوال راوړی، ډېر اهم سوال دی، ډېر اهم سوال دی. وی چې هل الله معنا، ایا الله زمونږ سره دی؟ دا ډېره اهمه مسله ده. ګورئ د عقیدې په باب کې اهمه مسله ده چې الله زمونږ سره دی که نه. وی او نعم الله موږ سره دی، الله معنا، الله زمونږ سره دی. خو بیا ورسره مخکې خبره کړې ده الله زمونږ سره دی، خو بعلمه وسمعه وبصره وحفظه وإحاطته وقدرته ومشيئته. الله موږ سره دی د علم په لحاظ، الله موږ سره دی د اوریدو، د لیدو، د قدرت، د احاطې، د مشیت، د حفاظت په اعتبار او په لحاظ سره الله زمونږ سره دی. واما ذاته، او هر چې د الله ذات دی نو هغه د مخلوق د ذات سره او د مخلوقاتو سره نه دی ګډوډ، او نه دا مخلوق الله را ګیرولی شي. مطلب دا دی چې الله داسې نه دی ذاتي چې زمونږ سره دی. که الله ذات زمونږ سره شي، که د الله ذات زمونږ سره شي نو بیا خو مخلوق الله یې راګیر کو که لکه اوس که موږ داسې وایو چې الله ذات زمونږ سره دی په دې جومات دا چت پې له پاسه شو که نه شو؟ له پاسه شو. دې ټیبل لاندې هم شو الله والعیاذ بالله، کمره کې هم شو، کوم ځای کې ته ګناه کې هلته هم الله شو، هر ځای کې الله شو. ذات نه، د ذات په اعتبار سره الله په عرش ته پاسه دی، او عرش د دې ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی. حدیث کې راځي عرش یو قوبه ده، قوبې په شکل کې دی. څه په شکل کې دی؟ قوبې په دنیا باندې د قوبې په شکل کې دی. عرش د ټولو نه بره مخلوق دی او رب العالمین په دې عرش ته پاسه دی. څنګه پې د پاسه دی؟ لکه څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. کیفیاتو کې موږ ګوتې نه شو وهلی، ځکه چې الله موږ ته څومره خبره کړي دومره یې کوو، پیغمبر په صحیح حدیث کې څومره ویلي دومره یې کوو. بس الله په عرش ته پاسه دی، ذات یې په عرش ته پاسه دی. ښه نو موږ سره څنګه دی؟ موږ سره په داسې دی چې زموږ خبره اوري، موږ اینی زموږ حفاظت کوي، موږ یې راګیر کړي وو په خپل علم کې، قدرت په لحاظ، دې هر څه په لحاظ سره الله زموږ سره دی. نو که څوک دا وایي چې او الله زموږ سره دی، وایي څنګه؟ وضاحت یې وکړه. وایي زموږ سره دی ځکه چې زموږ اوري، موږ یې هر څه بیا خو صحیح. او که څوک داسې وایي چې الله زموږ سره دی په دې معنی سره چې الله ذات زموږ سره دی، نو بیا دا خبره څه ده؟ غلطه ده. قرآن کې 7 ځایونو کې الله دا خبره ذکر کړې چې زه په عرش ته پاسه. 7 ځایونو کې الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. 7 ځایونو کې خو صرف واضح حدیث الله ویلي دي چې زه په کوم ځای کې یم؟ زه په عرش ته پاسه. 7 ځایونو کې ویلي دي قصفه. او بیا چې اوس نور دلایل را جمع کړي نو ډېر شی دلایل دي په دې باندې چې الله کوم ځای کې دی؟ الله په عرش ته پاسه دی، بره دی. انا انزلناه، الله وی دا قرآن منګه نازل کړی دی. نو چې الله بره نه وی نو بیا به دې څه ویلی چې موږ نازل کړی؟ بیا به څه ویلی چې موږ دا قرآن درکړی دی. الیه یصعد الکلم الطیب، الله ته پاک اعمال او پاک خبرې بره خیجي، بره ورته خیجي. یصعد معنی بره خیجي کنه. نو چې بره ورته خیجي نو څه معنی شوه؟
چې الله بره دی. که الله هر ځای کوي بیا خو دې ټکي ته ضرورت نه و چې الیه یصعد. اسراء و معراج، بیا د معراج واقع تاسو ته معلومه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته وخوت. د چا سره خبرې وکړې؟ د الله سره خبرې کړي. دیدنې د الله نه دی کړی خو خبرې شوي دي. هلته یې پې لمونځ لازم کړو. د دې واقعې څه خاصیت دی؟ خاصیت پکې دی چې د الله سره پکې خبرې وشوې که او اسمانونو ته پسې وختو. که چېرته الله هر ځای کې وې ذات په اعتبار سره نو د پیغمبر د معراج ته څه ضرورت و؟ څه خیال لري؟ ضرورت ورته نه. خو الله هر ځای کې دی نو هغه اوه اسمانونو ته خیږي او په هغې دپاسه اوبه دي او عرش دی او سدرة المنتهی خواله ځه. ولې؟ خو د دې دپاره چې الله هلته دی په عرش د پاسه دی. هغه صحابي چې راغی او زه دا وینځه ازادوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تپوسونه وکړو این الله. دا اوس واضح دلایل دي خو چې د چا زړه الله بند کړي که نه دا خو جدا خبره. این الله، الله کوم ځای کې دی؟ هغه ورته فی السما، بره دی. فی کله په عربۍ کې علام راځي ګوره په معنی د علا. بعض دا اعتراض کوي تاسو چې فی السما په اسمانونو کې نو ولې الله په اسمانونو کې دننه دی؟ نه، په اسمانونو د پاسه دی نو بیا فی ولې راغلی دی؟ دا اعتراض په تاسو باندې کېږي چې ته داسې کس سره کېناستې چې هغه لږ پوه وي. فی نو بیا به ورته وایه په عربۍ ژبه کې فی په معنی د علام راځي. څنګه دلیل پسې دی؟ الله وایي قل سیرو فی الارض، وګرځئ په ځمکه کې. نو په ځمکه کې دننه څوک ګرځي؟ فی الارض نه، قل سیرو علی الارض معنی دا شوه چې وګرځئ په څه د پاسه؟ په ځمکه د پاسه. نو فی په معنی د علا شوه نو فی دننه پکې ورننوځئ. دا خو نه دي راغلي. لأصلبنکم فی جذوع النخل، فرعون ویلو کنه جادوګرانو ته وایي تاسو له به زه پانسي درکم د کجورو په تنو باندې. نو فی ویلې د کجورو په تنو کې ولې دننه پانسي ورکړې وه که د پاسه؟ د پاسه. نو هلته فی په معنی د علا راځي. نو په عربۍ ژبه کې کله فی څه شي؟ په علا په معنی باندې راځي. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه څوک یم؟ وایي ته د الله پیغمبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اعتقها فانها مؤمنه، ازاده که دا مؤمنه. که چېرته د دې دا جواب غلط وایي چې الله بره دی نو پیغمبر به رد کړی و که نه رد کړی؟ خو راغلی د الله دین د بیانولو لپاره. د پیغمبر په مخ کې د غلطه خبره کېږي او هغه دې بغلی ناسي او هغه دې رد نه کوي، هغه دې وضاحت نه کوي، دا خو نه منلو خبره. نو الله ذات کوم ځای کې دی؟ په عرش د پاسه. کیفیت موږ ته نه دی معلوم. کیفیت چا ته معلوم دی؟ الله ته معلوم دی. ځکه چې استوا الرحمن علی العرش استوا، استوا په عربۍ ژبه کې واضح د بره کېدو ته وایي. څنګه الله بره شوی دی په عرش باندې د الله ته پته ده. خو موږ دا منو چې الله په عرش ته پاس دی. چې الله ویلي نو الله د خپل ځان نه ښه خبر دی. موږ پکې څه لګوتې وو؟ پیغمبر هم ویلي حدیث کې. موږ سره څنګه دی الله؟ لکه قرآن کې هم دا شته وهو معکم اینما کنتم، تاسو چې کوم ځای کې الله تاسو سره دی. بس دا دلیل راوړي. هغو ته دا وایه امام ابن عبدالبر رحمه الله وایي په دې باندې د صحابه کرامو اجماع وه. د صحابه کرامو ټولو اجماع وه چې کوم ځای کوم داسې آیت راشي چې الله تاسو سره دی نو معنی دا چې الله تاسو سره دی بعلمه، خپل علم په لحاظ سره او په اعتبار سره. اسی یو مثال درکم د مخلوق ولله المثل الاعلی. د الله خو اوچت مثال دی. استاد ته یو کس ته ټلیفون وکړي یاره ما ته دا مشکل راغلی دی او هغه کس پاکستان کې دی، ته دلته یا بل ملک کې دی، ته ته ما ته دا مشکل هغه ته ته یېرېږه مه زه در سره یم. څه وایي؟ یېرېږه مه زه در سره څه یم؟ زه در سره یم. نو هغه یې هلته نو څه معنی دی زه در سره یم؟ یعنې زه در سره مرسته کوم. نو چې کله یې ویلي چې الله زمونږ سره دی معنی دا نه چې الله ذات زمونږ سره دی. الله زمونږ سره دی یعنې د اورېدو په لحاظ، د لیدو په لحاظ، احاطې د قدرت. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې الله لیږل څه ورته وي؟ انني معکما، زه تاسو سره یم. اسمع و ارا، تاسو سره یم. خبره په دې ځای ونه دروله. تاسو سره یم، ستاسو خبرې اورم او تاسو اینم.
که چېرته د الله ذات د هغوی سره وی نو بیا دې دوو خبرو ته پکې ضرورت و چې اسمع و اره نه دلته الله وضاحت وکړو چې زه ګورې تاسو سره یم داسې نه چې ذات په اعتبار سره تاسو سره یم تاسو سره یم معنی نه چې ستاسو خبرې زه اورم زه تاسو وینم زه ستاسو مرسته کوم ورسېدې په دې باندې که نه نو دا ډېر اهم سوال دی څوک درنه تپوس وکړي چې الله زموږ سره دی او که نه نو څه جواب به ورکوئ او زموږ سره دی بس د علم په لحاظ اورېدو احاطې قدرت مشیت په لحاظ او ذات یې کوم ځای کې دی ذات یې په عرش ته پاسه دی په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د 10 نمبر سوال نه شروع کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.